د مکتبونو په اړه د دیني علماو تازه اعلامیه. د نجونو متوسطه لیسې ښوونځي پر پرانیستلو د افغان دیني علماو ټینګار. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو تر 6 پورته ټولګي ته رساني بند شوي، یو شمېر افغان دیني عالمان او میرمنو نن پنجشنبه د اپریل په 9 په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال د افغانستان د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پر پرانیستلو ټینګار وکړ. یادو دیني علماو د ملي ډیالوګ پر مهال چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی په خبره اسلام جواز ورکړی. یاد ملي ډیالوګ ګډونوال مولوي شمس الرحمن فروتن وویل چې طالبان باید د تل لپاره د نجونو پر مخ د ښوونځي په بندېدو سره د اسلامي حکومت تجربه ناکامه نه کړي.